د څښتن تعالی په سپېڅلي نامه په دې درسي ویډیو کې موږ په هغو نقطو باندې غږیږو چې د امتحان یا د کانکور د ازموینې په لړ کې یا د هغې په جریان کې باید ورته متوجه وو. مثلا څرنګه قلم استعمالولی سو یا کوم لیکیاڼه استعمال کو، همدارنګه نورې کومې نقطې دي چې د امتحان څخه تر مخه یا هم د امتحان او د ازموینې پر مهال یې باید په نظر کې ونیسو تر څو زموږ تخنیکي ستونزې او سټرس راټ کم کړي. ګورئ دا هغه نقطې دي چې تر امتحان تر مخه یې باید په نظر کې ونیسو او دې ته باید پاملرنه وکړو، له موږ سره به ډېره مرسته وکړي. تر هر څه د مخه چې کله موږ په سبا ورځې ازموینه لرو، ښه به دا وي چې مخکې تر مخکې مو په کافي اندازه باندې خوب پوره کړی وي. ځینې دوستان او زده کوونکي هغوی دا چې سبا یې ازموینه وي یا هم درس وایي یا هم دا دی چې یو اندازه سټرس کوي، ویره لري، پر همدې بنسټ دوی خوب کم کوي یا هم خوب نه ورځي. زما هیله له تاسې دا ده چې مخکې تر دې چې ازموینې ته ولاړ سئ 2 شپې مخکې کم از کم یا لږ تر لږه خپل خوب تکمیل کړئ، بشپړ کړئ. ځکه که چیرې تاسې وغواړئ د امتحان یا د ازموینې په شپه هم درس ووایاست، هغومره به مرسته در سره ونه کړي، ځکه تاسې سره میاشتې وي، ډېر زیات وخت در سره و، تاسې ټولې زده کړې هلته پوره کړې دي، په دا یوه شپه کې هغومره مرسته نسي در سره کولی. نو پر همدې بنسټ زموږ توصیه درته دا ده چې یوازې دا زموږ نه، دا د هغو زده کوونکو نظر هم دی چې هغوی له کانکور ازموینې تیر سوي دي البته او بالاخره پوهنتونونو ته لاره پیدا کړې ده. هغه زده کوونکي چې ټول کال یې درس ویلی دی، په دې شپه چې سبا د کانکور ازموینه لري، تر څو په آرامه فضا کې په آرام ذهن سره او په ښه ډول سره ازموینې ته رسیدګي وکړلی سي، نو زموږ توصیه دا ده درته چې خوب مو باید بشپړ وي. د شپې یو وخت باید ویده سئ، پر وخت ویده سئ او سبا کولی سئ چې په آرام ذهن سره خپلې ازموینې ته پر خپل ټاکلي وخت ورسیږئ. مخکې 2 شپې مخکې لږ تر لږه باید ستاسې خوب بشپړ وي. همدارنګه دوهمه نقطه باید چې په نظر کې ونیسو، کله چې ازموینې ته رسیږئ، ټولګی مو پیدا کړي، پوهنځی مو پیدا کړي، تاسې کارت چک کیږي، ټولګي ته داخلیږئ، استاد مو لارښوونه درته کوي چې پر کوم ځای تاسې کښېنئ او هغه ځای ستاسې دپاره مناسب دی. کله چې ازموینې ته ورسېدلی، ستاسې کارت له تاسې سره وي، ولې تاسو ته د ځوابونو ورقه هم درکول کیږي، د پوښتنو ورقه هم درکول کیږي. نو مخکې تر دې چې د پوښتنو ورقه خلاصه کړئ، د امتحان پوښتنو ته ورسئ او خپله ازموینه پیل کړئ، تر هغې مخکې خپل نوم، د پلار نوم، د آی ډي نمبر، دا ټول یو کرته مهار کړئ، کنټرول یې کړئ، چک یې کړئ. ځکه ځینې وخت کې ستاسې انځور یا ستاسې نوم یا ستاسې د آی ډي نمبر هغه یو له بله سره سر نه خوري. کومو نقطو ته باید متوجه اوسېږو؟ ستاسې آی ډي نمبر ستاسې په کارت کې چې دی هغه همدغه د آی ډي نمبر ستاسې د پوښتنې په کتابچه باندې هم وي او همدغه آی ډي نمبر ستاسې په د ځوابونو په ورقه کې هم وي. نو دا باید کنټرول کړئ، مهار یې کړئ، وګورئ چې 3 واړو ځایو کې دغه نمبر او ګڼه عین ګڼه او نمبر وي او یو له بله سره یو شانته وي. که چېرته ستونزه پکې وي، توپیر پکې وي، اگر که په یوه نقطه کې هم توپیر وي، د خپل استاد سره همدارنګه د کمیټې د غړو سره مو ستونزه شریکه کړئ. که یې شریکه نه کړئ، کولی سي ستاسې د ازموینې په پایلو باندې ډېر زیات منفي تاثیرات ولري، ځکه هغه بیا د بل چا یا پوښتنپاڼه د هغوی ده، بل چا ده، یا د ځوابونو ورقه د بل چا ده او یا هم نورې ستونزې دي. نو مخکې تر دې چې خپله ازموینه پیل کړئ،
دغه نقطې حتما په نظر کې ونیسئ. همدارنګه ستاسې نوم او ستاسې انځور هغه ستاسې په آی ډي کارت کې هم وي او همدارنګه ستاسې د ځوابونو په ورقه باندې هم وي. متوجه یاستئ؟ ستاسې نوم، د ټلیفون شمیره او داسې نورې شمیرې هغه هم ستاسې په آی ډي کارت کې او هم ځوابونو په پاڼه باندې وي. نو خپل انځور مو وګورئ چې ستاسې انځور وي، ستاسې نوم وي، ټول بشپړ معلومات چې هلته لیکلي دي هغه باید ستاسې وي او د آی ډي کارت سره مو سر وخوري. که چیرې توپیر کوي بیا مو هم ستونزه له استادانو سره او یا هم د کمیټې له غړو سره شریکه کړئ. همدارنګه نورې هغه نقطې چې هلته تاسو ته ذهن ته راځي پوهیږئ چې هغه معلومات ستاسې په اړه باندې نه دي، دغو برخو ته متوجه اوسیږئ او ستونزې مو له استادانو سره مخکې تر دې چې د ځوابونو په تورولو باندې پیل وکئ دغه نقطو ته کاملا متوجه اوسیږئ. همدارنګه بله برخه د ټایم منیجمنت دی یا خپل وخت مهار کړئ. لکه په تیره ویډیو کې مو هم وویل چې ځینې وخت کې ستونزه د وخت په مهار کې وي او ځینې زده کوونکي هغوی د ستونزو سره مخ کېږي، سټرس لاندې بالاخره تر ویرې لاندې راځي. نو مخکې تر دې چې خپله ازموینه پیل کړئ دې ته متوجه اوسیږئ چې څنګه کولی شئ خپل وخت مهار کړئ او په دې باندې ډاډه اوسئ. بیا یې هم تکراروم، وخت کافي وخت لرئ، هیڅ شاګرد او هیڅ زده کوونکي ته وخت کم نه دی. دا چې تاسې وخت څرنګه مهاروئ هغه تاسې پورې تړلی ده او موږ یې په تیره ویډیو کې هم یو څه لارې درته ښودلې دي. نو په وخت کنټرول کې او د هغې په مهار کې باید تاسې هغې ته متوجه اوسیږئ او هغه باید مهار کړئ. همدارنګه یوه ډیره اړینه نقطه چې هغه د قلم او یا هم د لیکیاڼې په بڼه باندې ده چې تاسې په مختلفو مراحلو کې د هغې سره مخ کیږئ. ځینې وخت کې مخکې تر دې چې تاسې ازموینې ته ولاړ سئ ځینې زده کوونکي هغوی درته وایي چې دا ډول قلم پرېږدي، دا ډول قلم نه پرېږدي، دا ډول قلم اجازه سته، دا ډول قلم اجازه نسته. یا هم کله چې تاسې پوهنتون ته داخلیږئ د پوهنتون په دروازه کې یا هغې ته نارسیده دلته یو تعداد وګړي ولاړ وي تر څو هغوی وکولی سي خپل بازار ګرم کړي او خپل لیکیاڼې پر تاسې وپلوري. بیا هم هغوی تاسو ته وایي چې دا لیکیاڼی قبلیږي، دا لیکیاڼی نه قبلیږي، دا لیکیاڼی واخله، دا چې تا سره دی دې یوې نقطې ته هم پاملرنه مه کوئ. زموږ توصیه درته دا ده چې اول توصیه مخکې اړینه دا ده چې ستاسو سره باید تور قلم وي، بل قلم نه قبلیږي. قلم مو باید تور وي، پنسل، شین قلم، زرغون قلم، هیڅ یو نه قبلیږي، یوازې او یوازې تور قلم قبلیږي. همدارنګه کوښښ وکړئ داسې یو قلم له ځان سره ولرئ چې ډېر زیات رنګ ورنه کړي، ځکه هغه د ځوابونو ورقه چې کله تاسې توروئ د هغې د خرابېدو امکان شته دی. نو ځکه دوه نقطې په نظر کې ونیسئ، د قلم په اړه باندې یا د لیکیاڼې په اړه باندې چې لیکیاڼی مو باید تور وي، دوهم ډېر رنګ ورنه کړي، توروالی یې ضرور او اړین دی او دغه ډېر رنګ چې ورکوي دا د احتیاط په خاطر باندې درته وایم. نو لیکیاڼی مو باید تور وي. نور کولی شئ زه دلته تاسو ته مختلفې نمونې راوړم. دغه قلمونه او دغه نمونې چې وینئ په دې کې چې هر یو له تاسې سره وي او که بل داسې یو قلم وي چې هغه رښتیا هم تور خط کوي، توره لیکنه کوي، هغه تاسې کارولی شئ بدون له کومې ستونزې، بدون له هیڅ دغه څخه. که څوک درته وایي دا مني ډالر یو تعداد قلمونه د ډالر په نامه باندې راځي، مثلا دا یو تعداد قلمونه د بیک په نامه باندې راځي یا دغه پایلټ قلمونه، دا مني دا نه مني، په دې کې هیڅ ستونزه نشته دی. هر قلم او هر لیکیاڼی چې تور وي، خو کوښښ وکړئ داسې یو تور لیکیاڼی ولرئ چې هغه ډېر رنګ پرې نه ږدي، ځکه بیا کولی شي ستاسې د ځوابونو ورقه خرابه کړي. نو دغه قلمونه چې خط بند نه کړي، تور وي، هر ډول قلم چې وي او هر ډول لیکیاڼی چې وي تاسې کولی شئ چې هغه وکاروئ په ډاډه زړه باندې او خپلې پوښتنې حل کړئ. پنسل
یا هم نور ډول کلمونه چې د رنګ یې مختلف وي هغه له ځان سره پنسل البته له ځان سره وړلی شي. ولې د ځوابونو تورولو لپاره چې کله ځوابونه په دقیق ډول توروئ هلته باید ستاسې لیکیاڼی تور وي. نور هر ډول لیکیاڼی کارولی شئ، هره ستونزه وي. دغو نقطو ته د ازموینې تر پیل مخکې متوجه اوسئ. یو تکرار بیا هم کوم، اول دا دی چې باید ځای مو دقیق پیدا کړئ، پوهنتون، پوهنځی، صنف. وروسته تر هغې چې صنف ته ځئ پر خپل مناسب او ټاکلي ځای چې استادان یې درته ټاکي هلته کښېنئ. وروسته تر دې چې کله تاسو ته د ځوابونو ورقه درکول کېږي، د پوښتنو ورقه درکول کېږي، خپل معلومات مو کنټرول کړئ، نوم مو او د والد صاحب نوم مو، د آی ډي نمبر مو، د انځور مو، ټولې برخې، د ټلیفون شمیره مو ټولې کنټرول کړئ او هغه باید ورته متوجه اوسیږئ. همدارنګه مخکې تر ازموینې مو خوب بشپړ کړئ چې بیا کولی شي په د ازموینې پر مهال درته ستونزه پیدا کړي. د وخت مخکې تر دې چې ازموینه پیل کړئ وخت مو مهار کړئ او د هغې مهارولو لپاره هغه مهارتونه چې مو په تېره ویډیو کې درته وویلې وکاروئ. نور کولی شي خپل مهارتونه او خپلې نوښتونه هغه په کار واچوئ او وخت مهار کړئ. سټرس کاملا له منځه یوسئ، هیڅ ویره د امتحان څخه مه لرئ. د لیکیاڼي د ډول په اړه مې هم درته وویل چې هر ډول لیکیاڼی چې تور خط وکړي هغه تاسې کارولی شئ. په بله درسي ویډیو کې به د څانګو، د رشتو، د پوهنځیو د انتخاب په اړه باندې در سره وغږیږو. که چیرې ستونزه لرئ، پوښتنه لرئ، کولی شئ چې ستونزه او پوښتنه مو د فیسبوک صفحې له لارې، زموږ د افغان میډیکل اند ساینس لیکچرز له لارې، د وټساپ له لارې یا په هره لاره چې تاسې کولی شئ له موږ سره شریکه کړئ، موږ به انشاءالله درته رسیدګي وکړو. له پاملرنې مو مننه کوم.